موږ ولې پی ټی ایم سپورټ کوو نو موږ ولې د هغې نه ملاتړ کوو. لومړی باید په دې باندې زه داسې لنډې غوندې خبرې کوم. د کله نه چې پاکستان جوړ شوی دی، پاکستان د پنجاب دپاره جوړ شوی دی، او پنجاب چې دی لکه دغه نورې صوبې چې دي، دغه د نورو صوبې قومونه چې دي، همیشه دا د استحصال لاندې نیولي دي. د دوی په وسایلو باندې دوی قابض دي، د دوی په ژبه باندې دوی قابض دي، په هر څه باندې دوی قبضه ده. یوه ورځ مې یو ملګري سره خبرې کولې، هغې بیا راته دا ویله چې دا پنجابي ژبه چې ده دا خو هم اردو ژبه نه ده، ولې د پاکستان قومي ژبه خو اردو ده، نو تاسو ولې بیا وایئ چې پښتو یا دغه نورو ژبو سره ظلم کېږي، دا د پنجابي سره کېږي. ما ورته ویلی چې د پنجابي ژبه چې ده دا د اردو سره تقریبا 90% یو شی دی. که ته چېرته د یو پنجابي نه اردو ژبه واخلې او د هغې ماشوم ته ته اردو ژبه زده کړې او هغه پنجابي هېره کړي، په 5-6 ورځو کې یو پنجابي ماشوم به د شي کولی چې هغه بېرته پنجابي ژبې ته راواوړي، اردو ژبه پرېږدي. که چېرته یو پښتون ماشوم پښتو ژبه پرېږدي او هغه اردو ژبې شي، بیا دې ته پیړۍ په کار دي چې دا بېرته خپلې ژبې ته راوړي، هغې ته بیا ډېره مشکله ده چې خپلې ژبې ته راواوړي. دویم دا کار دی چې د کله نه پاکستان جوړ شوی دی، دلته د پنجاب چې دی د دې حاکمیت څنګه دی، دلته تقریبا دوی لوی جنرالان دي چې دا په جی ایچ کیو ته چې وایي دا هیډکواټر چې دی دا په راولپنډۍ کې دی، او د دې ځای نه دا حکومتونه کنټرولوي. کومه پارټي چې وغواړي هغه په حکومت کې راولي. کله کله زموږ دغه د کوزې پښتونخوا موږ چې ورته په اصطلاح باندې ګلخانان ویو، دوی داسې فکر کوي چې د عمران خان په وخت کې 4 وزیران چې وو، په دې کې 12 وزیران چې وو دا پښتانه وو. نو بیا هغې ته زه کله کله داسې وایم چې تاسو که وګورئ د یو حکومت سټرکچر څنګه جوړ شوی دی، د هغې هغه بنسټ څنګه جوړ شوی دی، باید موږ لومړی هغې ته وګورو. بنسټ داسې جوړ شوی دی چې دغه بنسټ داسې دی لکه که موږ وګورو د امریکا حکومت ته که چېرته هلته یو تورپوستی راشي او هغه هر څومره وغواړي هغه د سپین پوستو نظام نشي بدلولی، همیشه به هلته سپین پوستي واکمنان وي. داسې که موږ چېرته هند ته وګورو، د هند سټرکچر داسې جوړ شوی دی که چېرته کله هلته ته یو مسلمان دغه ځای صدراعظم کې یا یو سیک راپاڅېږي دغه ځای صدراعظم شي، مګر سټرکچر داسې دی چې همیشه به برلاسې قوم هلته هندو وي. نو داسې همداسې د پنجاب او یا دغه د پاکستان کوم سټرکچر چې دی یا کوم بنسټ چې د حکومت نظام چې دی دلته به همیشه چې دی پنجابي واکمني. ولې؟ ځکه دلته چې دي 314 سیټونه چې دي د قومي اسمبلي چې موږ ورته ولسي جرګه ویو، په هغې کې تقریبا د نیمایي نه زیات د پنجاب نه راځي. دغه نور ټول 3 واړه صوبې لکه پښتونخوا، پنجاب، د پښتونخوا، سند او بلوچستان که دا ټول راټول شي، هم د هغه سیټونه چې د یوازې د پنجاب دي هغې ته نشي رسېدلی. په دې کې د اسلام آباد چې یو تفریق ایریا وایي د هغې نه یو څو سیټونه دي چې هغه هم د پنجابیان دي په هغې کې. نو دلته داسې دی چې همیشه به دغلته واکمن قوم دا به همیشه پنجابی او دغه کوم فوج چې دی تقریبا 1 میلیون نه زیات دی، دلته صرف د پنجاب د مفاداتو لپاره جوړ شوی دی، او دغه پنجاب مفادات دا به ساتي او د نورو صوبو وسایل به وړي او دا به په پنجاب کې استعمالېږي. که تاسې ګورئ دغه 2023 کال نه وروسته چې به کله موږ ځکه ویډیوګانې به ما جوړولي او ویډیوګانې چې کتلې، په دې کې به پښتانه بیا رانیولي وو او د پنجاب فوج به ځان سره یو پښتون هغه پښتون چې به دا به په اردو ژبه نه پوهېدل، دې به ځان سره پښتانه ترجمانان راوستلي وو. دغه پښتانه بیا واچو بیا د پښو نه کش کول راښکېدل، بیا به یو قسم تورۍ یا قمچینې دا بیا ورته نیولې او په دې باندې بیا ول او ټکول او ټول به سپینې ګیلې وي او د پښتنو مشران به دا بیا زورول ټکول به دې په خاطر باندې چې د پښتنو دغه استحصال د دوی دوام ورکړي. دلته مسله داسې ده که موږ وګورو، موږ ورته روښانیان ویو. دغه مغول کله چې بابر راغی کابل یې ونیو، نو دوی د ځان سره د پښتونخوا په سیمه کې د یوسفزو قوم کې ښځه وکړه او خپله لار په هند باندې حمله وکړه. د هغې نه مخکې چې دوه هند ته تلله، په هغه وخت کې په هند کې ابراهیم لودي په نوم باندې یو پښتون واکمن و. زمونږ پښتانه د بابر سره یو ځای شو، خپل پښتون یې وو. اول ته بابر چې دی یو مغول په حکومت باندې راوست، او چې کله مغول په حکومت کې راغی دې د پښتنو سره ډېر ظلم وکړو. د هغې نه بعد بیا د روښانیان چې ورته موږ ویو د دوی تحریک شروع شو چې ډېر دوام وکړو. تقریبا 90 کاله د روښانیانو تحریک دوام وکړو چې هغې کې افشار خان بابا پکې و چې حتی تر میرویس نیکه پورې راورسېدو. بیا هغه داسې و چې میرویس نیکه په وخت کې وروسته د هغې په اولاد او یو وراره دې واته خپله د پښتنو دپاره د یو حکومت بنسټ کېښودو چې دغه په دغه وخت کې د میرویس شاه اشرف او محمود شاه چې و دې بیا تر ایرانه پورې لاړه او د حکومت یې ونیو. بیا وروسته همدغه سلسله را روانه شوه، ځکه همدغه تحریک چې د روښانیانو د مغول په ضد کې
دا راغی چې احمدشاه بابا موږ تر هنده پورې یوه لویه جغرافیه جوړه کړه او دغه جغرافیه پښتنو ته پرېوښودله خو د هغې په اولادونو کې بیا هغه اتفاق نه و د پښتنو سره ونه درېدل خپل افغانانو سره ونه درېدل خپل میندو کې به سره په جګړه اخته وو څه به ایران ته تښتېدل بیا د به ایران سپورټ کول او افغانستان ته به راګرځي ځکه چې کله شاه زمان غوښتل چې دوباره لاړ شي او سیکهان ووهي په هغه وخت کې ایرانیانو محمدشاه چې دی د هغې هغه بل ورور چې و میرزا مهدوي د هغه به بیا راوستو بیا د هغې بېرته په افغانستان باندې حمله وکړه او هغه شاه زمان چې غوښتل چې بېرته تر هنده پورې او یا د دهلي پورې حکومت بېرته د ما شان د خپل دغه بابا وساتي احمدشاه بابا هغه په دې کې ونه توانېدو نو زه بیا راځم مثبت پکې ځکه دلته په دې کومه دا لویه جرګه چې جوړه شوې وه دې دپاره ډېرو شاعرانو شعرونه وویل همداسې ورته ډېرې لیکنې شوې وې بیا زموږ ځینې ملګري دي دا شعرونه راټولوي د دې نه به یوه مجموعه هم جوړوي هغه به چاپ کېږي خو هغه یو شعر ورته ما هم لیکلی او زه به هغه تاسو سره شریک یم بیا به یو څو خبرې بیا به هغې ته دوام ورکړو داسې شعر څه داسې دی وایي زما لر او بر ته د جرګو سره زما لر او بر ته د جرګو سره ژوند کړي پښتانه تل د پښتو سره د لر او بر افغان لویه جرګه کړئ امونه تر اټکه فیصله کړئ هواره پښتنو دا مسله کړئ غږ د ازادۍ د تلوسو سره زما لر او بر ته د جرګو سره پښتون چې بې اتفاقه دی محکوم دی وژل کېږي قتل کېږي لا مظلوم دی نصاب کې د پښتو ژبې محروم دی بې پښتو تل درومي له پردو سره زما لر او بر ته د جرګو سره قاتل فوستاینه کړې ګلخانه وژلی ستا پښتون دی ای پټانه بې واکه بې اختیاره ای نادانه تل به وي پښتون د پښتنو سره زما لر او بر ته د جرګو سره پښتون پښتونولي زمونږ شان دی یووالی د پښتون مو یو ارمان دی فکرونو کې مو لوی افغانستان دی په ورا د قدمونو مېړنو سره زما لر او بر ته